مبارز او آصف له سهاره د سنځلو ګڼ کس کې انتظار ول. دغه ځای د ماین له ځایه ښه مسافه لرې و، خو ښه والی یې دا و چې دوی ترې د ولسوالۍ له مرکزه راوتلې لار سره لږ شوی. دوی په تمه و چې د امریکایانو کتار له ولسوالۍ راووځي. دوی به په یو فرعي لنډه لار ځان تر هغوی مخکې د ماین ځای ته نږدې کړي او کار به ورباندې وکړي. غرمه کېدونکې وه چې د ولسوالۍ له اړخه دوړې شوې. شېبې وروسته امریکایي ټانکونه تر سترګو شول چې په سپینه ورځې څراغونه لګولي، انتنونه یې زنګېږي او را روان دي. مبارز او آصف موټرسایکل چالان او په یوه تراټ د ماین ساحې ته نږدې شول. هلته یې د عمومي سړک تر څنګ د یوې نرۍ لارې سره د یوې باغچې له کونجه د امریکایانو څار پیل کړ. آصف له چالان موټرسایکل سره تیار ولاړ او مبارز په مخابره کې د ریموټ د کوډ شمیرې ووهلې، خو وروستی نمبر یې پرېښود. بیا سړک ته متوجه شو. مخې ته 3 هموي ټانکونه روان وو، ورپسې یو لوی زرهپوښ ډوله ټانک چې د مخابرو ګڼ انتنونه پرې زنګېدل. بیا 4-5 ساده لنډ کروزر موټر و، ورپسې څو ټانکونه او په پای کې د انتخاباتو د کمیسیون ځانګړي سپین جیفان روان و. مبارز دې فکر اخیستی و چې په کوم ټانک یا موټر باید بټن ووهي. په پای کې یې لوی ټانک په نښه کړ چې د ده په نظر شاید ډېر امریکایان به پکې سپاره وو. لوی ټانک د ماین ځای ته رسېدونکی و. مبارز بسم الله وویله چې ټانک یې پر ماین د پاسه و. له الله اکبر سره یې تکمه ووهله. د ټانک لاندې ډس شو، دوړې او خاورې پورته شوې، خو ټانک یې ولید چې د چاودنې له دوړو روغ رمټ ووت. له ډس سره کاروان ودرېد. امریکایانو لور پر لور د شلکاو او سپکو ماشیندارو ډزې پیل کړې. د باغچې دیوال د شلکا ضربه ونیوله او مړې لوټې په مبارز راولوېدې. د آصف خوا ته هم څو مرمۍ ولګېدې. مبارز فکر وکړ چې امریکایانو لیدلي دي. په آصف یې د پروت غږ وکړ. بله ضربه د سنځلو په ونو کې تېره شوه. ماتې څانګې او پاڼې راتویې شوې. تر ځنډ شېبې ډزې روانې وې. مبارز د دیوال پناه ته غلی و، خو مخامخ په پټیو کې د مرمیو د لګېدو دوړې لیدې. پټیو کې یې یوې ماشومې نجلۍ نظر جلب کړ چې غوا یې ترېدلې او پړی یې شکولی و. د ډزو له ډاره یې لاسونه سر ته نیولي او په کوکو ژړېده. مبارز او آصف پر ځمکه پورې سریښ و، خو د ډزو له غږه معلومېده چې د شلکاو میلونه لور د لوره تاویږي. مبارز پوه شو چې دوی هدف نه دي او امریکایان هسې ړندې ډزې کوي. په آصف یې غږ وکړ چې مول خلاص کړي، موټرسایکل ښکته خواته روان کړي. مبارز ورپسې په احتیاط پیاده لاندې روان شو. یو ځای پښه نیولی شو او د سړک خواته یې وکتل. امریکایان ټول له ټانکونو ښکته شوي. هماغه لوی ټانک جوړ تیار ولاړ دی. د چاودنې په ځای کې څو امریکایان راټول دي او داسې معلومیږي لکه کوم شی چې راکاږي. مبارز دلته ځنډ کول بې احتیاطي وګڼله. په آصف پسې یې ګام چټک کړ. آصف لږ مخکې ولاړ و. دواړه په موټرسایکل سپاره شول او تر څه ځنډه ایس یوه هم خبره ونه کړه. ښه شېبه وروسته آصف وویل مبارک دې وي، الله تعالی دې قبول کړي. څرنګه و کار؟ مبارز وویل هو، الله تعالی دې قبول کړي. الله تعالی دې ملګرو ته د زحمتونو او سختیو عوض ورکړي، خو د کار خونده نه وه. آصف وویل ولې؟ مبارز وویل پټاخه یې وچاوده، خو ماین خلاص نه شو. آصف په تاسف او حیرانۍ وپوښتل مه کوه، داسې به نه و. مبارز وویل ولې تا یې غږ ونه اورېد؟ لکه د ټوپک دومره غږ یې و. د ماین غږ خو سم غوږونه کڼوي. آصف وویل هو وله، زه هم حیران شوم چې دا څومره کمزوری ماین دی. بیخي ټیټ غږ یې و، خو چې د دې علت به څه وي؟ ماینونه زاړه دي او که څه وجه؟ مبارز وویل والله عالم، ماینونه خو له شکه خلاص زاړه او زنګ وهلي دي، خو ما ته ښکاري بیګاني باران هم تاوان کړی. بیګا چې موږ راتلو باران ډېر سخت لانده کړو. ما کوښښ کاوه چې ماین ته اوبه ورنشي، خو داسې معلومیږي لکه د پټاخۍ له ځایه چې اوبه ورغلې وي. د ملګرو دغه لنډکی مجلس په سړو اسویلیو پای ته ورسید. وروسته په داسې حال کې چې دواړه خاموش وو، آصف موټرسایکل ته وروستی ګیر هم ورخیر کړی و. د ماښام له لمانځه وروسته د جومات له مخې سره د کلیوالو ځوانانو تود مجلس روان و. انورشاه هم یوې خوا ته نغښتی ناست و. سخي استاد چې د ولسوالۍ او مرکز کرنې ترمنځ یې د سوارلۍ موټر چلاوه، له بازاره یې نوې خبرې راوړې وې. سخي چې له لږ رښتیا ورسره به یې ډېر درواغ ګډول او کلیوالو به دربدر اژانس باله. یوه ځوان ترې وپوښتل چې سخي استاده څه کیسې وې په بازار کې؟ سخي وویل کیسې نه وې، سمې تماشې وې. وروره ګل امریکایان راغلي وو، آیو هوی وو. د بازار ټول امنیت امریکایانو نیولی و. خلکو ویل د ولسوالۍ عسکر یې خالص الله کړي او په کانتینر کې یې بندیان کړي دي. امریکایانو ټول دکانداران ورغوښتي وو او ورته ویلي یې وو
چې یو به په خپلو دوکانونو د حکومت بیرغونه لګوئ او بل به ښځو ته کاټونه جوړوئ. یوه دوکاندار څه ځواب ورسره ووایه. هغه ته یې ځای په ځای توره خلطه ور په سر کړه. بیا چې تا نه دی لیدلی ما هم نه دی لیدلی. خلکو ویل سده یې کوبا ته ولیږه. جمیل دوکاندار چې په لاس کې یې د نسوارو پړی وه چونډه یې تر شونډه لاندې کړه، لاړې یې تو کړې او مخ یې سخیته کړ. خدای ومنه، یو چې دا دروغ وایي لږ یوې بلې خوا ته ګوره. نن خو زه هم بازار ته په سودا پسې تللی وم. امریکایان رښتیا هم راغلي وو، خو دومره بده ورځ هم نه وه لکه دا ته چې وایې. معبد خان وویل ښه نو څه کیسه وه، ته بیان وکړه. جمیل وویل امریکایان راغلي وو، له اورګون که له کومه ځایه راغلي وو، خو ټول په ولسوالۍ ننوتي وو. له یو څو کسانو دوکاندارانو پرته چې عمل ته یې غوښتي وو نور هیچا هم نه ده لیدلي. هو د بازار شاته یو کلینیک خلاص کړی وو. عسکرو اعلانونه کول چې که څوک خپله مریضان وي یا یې مالونه مرض لري ورته را دې ولي. خو زموږ داسې خلک دي له هر شي مسخرې جوړوي. په بازار کې روان وم چې د مستري طلا محمد شاګرد مې ولید. د بازار یو خیرن سپی یې له پړې نیولی او یو خلطه دوا هم ورسره ده. ما ورته وویل دغه څه کوې؟ له خندا شین شو. ویل دا مې اوس کلینیک ته وروستی و. د ټوخي دوا یې ورته ورکړه. له مجلسه د خندا غږ راپورته شو. جمیل زیاته کړه یقین دې وشه که به دروغ وایم. معبد خان وویل چې دغسې خبره وای خو ما به هم خپل خډل وروستی و، خو داس د په سترګو یې پردې راغلی که څه خپل او پردی نه پیژني. او بله ورځ یې نږدې ابا خوړلی و. یوه شیبه مجلس غلی شو او بیا جمیل وویل خو دغه زموږ د خلکو عادت دی، خو داس د امریکایان خوند نه ورکوي که څه په هر شي یې پسخند وهي. په هغه اول کال چې دلته راغلی و خوراکي مواد او نور کومکونه یې راوړي وو. خلکو ټول وسوځول، ویل به یې دی د خنزیر له غوښو جوړ کړي، د سړي اډ مرداروي. ګلشیرین اکا ته یې ښایسته توس ورکړی و، هغه خري ته زل ترې جوړ کړ. یو وار بیا د خندا زوښ شو. په همدې کې ابراهیم راغی. له نورو سره یې په خوله پوښتنه وکړه، خو انور شاه ته یې لاس ور وښت کړ. ترورزیه جوړ په خیر، داسې وخت مې یادېدې، خو داسې سرګردانه یم چې دا څو شپې کور ته هم نه یم راغلی. ابراهیم انور شاه له لاسه ونیو او ګام ګام د کور په خوا روان شول. په لاره ابراهیم مجلس شروع کړ. ترورزیه خدای دې وکړي چې خفه شوی به نه یې، زه خو یقینا داسې سرګردانه یم چې پوښتنه یې مه کوه، لکه د ټانګي اس چې سهار ووځم تر ماښامه منډې وهم. انور شاه وویل نه ماما خفه کېږم به ولې، ما ته معلومیږي چې سرګردانۍ مو ډېرې دي. ابراهیم وویل بله ورځ ابا او ودي دواړو راته وویل چې د انور خوري خو م بیخي له پامه غورځولی. غریب له هغه ځایه د ماما د کور په شوق راغلی دی، خو تاسې داسې هېر کړی چې اوس غریب له بیکارۍ له ملا صاحب نه کتابونه شروع کړي. انور شاه وویل ووله زه هم له بیکارۍ په تنګ شوم. بیا د جومات ملا صاحب راته وویل چې تا خو انګریزي تعلیم ډېر کړی، راځه دا یو څه وخت چې دلته یې یو دیني کتاب هم شروع کړه، ګټه هم لري او ساعت په دې هم تېر وي. بیا له هغه وخته حجرې ته ورځم، کله خو مې شپه هم عمل ته وي. ابراهیم وویل د تا چې وویل ملا صاحب ویل چې تا خو انګریزي تعلیم ډېر کړی، زما هم همدا خبره په زړه کې وه. انور شاه وویل څرنګه پوه نه شوم. ابراهیم وویل تا ته خو اوس لیک د افغانستان وضعیت معلوم شوی دی. په افغانستان کې دغه نوی حکومت چې امریکایانو راوستی د کار او خدمت ډېر ښه ځایونه پکې پیدا کیږي. بیا هغه څوک چې دوه ټکي انګریزي هم زده وي د هغو خو بیخي ګوتې په غوړو کې دي. دغه د ما ملګری ماسټر پیدا پخوا یې په هجرت کې څه د انګریزي مکتب ویلی و، بیا یې دلته کورس جوړ کړ. داسې وخت به یې هر ځای له امریکایانو او موسسې له والو سره سمه او غلطه انګریزي ویله، اوس دا دی سم روان پیغه کیږي. انور شاه وویل ښه هغه په انګریزي خبرې کولی شي؟ ابراهیم وویل څه وایي؟ هغه په ولسوالۍ کې قراردادي ترجمان دی، چې امریکایان راشي ټوله ترجماني دی کوي، له هر مجلس وروسته حکومت بې حسابه پیسې ورکوي. انور شاه وویل ښه والله نوشي جان. ابراهیم وویل نو ما ویل چې ته هم راسره ملګری شوی وای، اوس د انتخاباتو وخت ده، په کمپاینونو کې هم شی پیدا کیږي. بل دا چې له ماسټر پیدا سره به د غوږ جنګولی و، که په کورس یا کوم بل ځای کې یې کار درته پیدا کړی وای. انور شاه چې د ابراهیم دا خبرې اورېدې د مبارز یوه اونۍ وړاندې خبرې ور په زړه شوې چې ملګرو ته یې ویل د جهاد په لاره کې تکلیفونه راځي، خو که سړی کوښښ وکړي الله تعالی یې خامخا پر مخ لارې خلاصوي، دا د الله تعالی وعده ده. انور شاه له پرون راهیسې په دې فکر کاوه چې د مبارز لخوا ورسپارل شوي مسؤلیت ته به څرنګه آمادګي نیسي.
غله ابراهیم او ماسټر پیدا سره د شناخت پیدا کولو په تکتیکونو چرت واهه، خو دا دی اوس ابراهیم خپله ورته وویل چې په خپله ډله کې به یې ورګډ او د راز ملګری کړي.